بیا دا پیریان عزیزانو دوی تدا خصوصی مراعات خدای پاک ورکړی دی چې یتشکلوا باشکال مختلفه په مختلف شکل کې دی متشکل کیږي. زه تاسو ته رښتیا وایم په دې چرخه خېلو دا دلته جوخ کړي یو حافظ صاحب زه درته سویلی نشم د هغه د نیکۍ چې هغه څومره لوی انسان خدای پیدا کړی او هغه څومره لوی تقوادار خدای پیدا کړی. پړندو سترګو به حج ته لاړو رور به ځان سره بوتلی او بیا به رور ته ووي دا قصه رور ما ته کوله چې ما ته ووي چې ما د کعبې ته مخامخ ودروه نو وایي ما به چې کعبې ته مخامخ ودرولو نو وایي ده به ووي چې یا الله دا هغه کعبه ده چې کروڑها و ربها پیریانو ته طواف کړی دی او دا هغه کعبه ده چې 1,40,000 پیغمبرانو ته طواف کړی دی او یا الله دا هغه کعبه ده چې ما غوندې ګناهګار دې ولا راوستو. دا الفاظ به بیت الله شریف ته ولاړو او دا الفاظ به وي. نو زه درته د هغه د نیکۍ څه ویلی نشم. تقریر لتلی وم تقریر مې چې وکړو چرخه خېلو کې نو شپه مې هلته شو 12 بجې وزګار شو کټ کې سملاستم خوب غوندې راغی 1 بجه وه چې څه اواز مې واورېدو چې اواز مې واورېدو نو چې سترګې مې پرانیستې نو چې ګورم د دې حافظ صاحب نه ګیر چاپېر هلکان ناست دي او سپینې ټوپۍ په سر دي او دی ورته لګیا دی د قرآن گردان کوي. اول دی وایي آیات او بیا ورپسې هغې د دې هلکانو تعداد به یا 10 کسو یا به 15 کسانو دومره کسانو. ما بیا سترګې پټې کړې چې دا طالبان د شپې څه کوي خو چې 15 منټه مې سترګې پټې وې چې بیا مې لږ اواز واورېدو چې بیا مې سترګې پرانیستې بیا څوک نه و. سهار مې چای ورسره څکلې او تپوس مې ته وکړو چې جی بېګا دا 1 بجه د هلکان څوک و چې تاسو ورته د قرآن ګردانونه کول د ورځې خو ستړي شئ نو د شپې ما ته بچیا بس طالبانو ما را ټینګ کو ما حافظ صاحب ډېر د معتقد یم خو حل به راته وی چې نه مې پرېږدې مال نه وی دا پیریان دي د شپې سبق له راځي نو دوی ته مې د شپې ټایم مقرر کړی دی دا د شپې سبق له راځي. په دې دیوبند کې د شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه په درس کې به پیریانو حدیثو دوره کوله. تاسو خیال راغی نو پیریانو کې هم داسې نظام دی لکه څنګه نظام چې په مسلمان دنیا کې دی. تاسو خیال راغی. نو عزیزانو عرض مې داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیریان او بنی آدم خود څه کوي دا خو حساس مخلوق دی حساس. هلکه ته کله راغلی په بیت الله شریف کې اوس هغه کاونټر شته خړې کاونټرې دي د دې خړو کاونټرو ذکر به شاید چې نن را نشي بلې جمعې له راشي چې دا کاونټرې کم نسل دی په خدای قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په لاره روانو نو دیوالونو او کاڼو به آواز وکړو چې الصلاة والسلام علیک یا کاڼو به په کومه لار به چې تیر شو هغې لارې نه به 3 ورځې خوشبویي تله دنیا به ورته حیرانه وه. په تمام زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن باندې مچ نه و ناست. تاسو له خو په سپېږمو کې هم درنه نوځي چې مچ دلته کښېني ته یې داسې کې چې ګورې بیا دلته کښېني داسې یو ارامي غوندې شی دی چې بیا ته داسې کې چې ګورې بیا به دلته کښېني. په تمام زندګۍ کې د سردار کونین صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناست. هغه ما لیدلي دي هغه تماشه مې کړې ده خو چې ما هغه کاونټر اوس شته که نشته. زه 2 ځله تلی ما او 2 ځل مې دا ټولې تماشې کړي. نو زما عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک چې هغه دا مختلف ځایونو ته به تبلیغ تتلو خو صحابه به ورسره د حفاظت دپاره. نو الله ورته فرمایل چې دا صحابه تا سره حفاظت دپاره ودي لرې که ده والله یعصمک من الناس الله به تا د خلکو نه ساتي. دا جرأت به خدای چاله نه ورکوي چې تا شهید کی یا تا وفات ستا څوکیدار به زه یم د شپې به دیم زه څوکیدار یم او د ورځې به دیم زه څوکیدار یم.
طائف تتلو تبلیغ تا یوازې لاړو. اهل طائف ته چې تبلیغ وکړو او دا الفاظ ورته وی چې اے اهل طائف وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تاسو خدای یو دی او دا تاسو چې څومره بوتانو ته سجدي کوي دا ګوره غلط. اغي ماشومان ورپسې کړه چې ولې پکانو دا لیونه دي. اغي داسې پکانو وښتو چې دا د پانی مبارکي دی وینو ډکه شو. نو په طائف کې د دیوال په خوا کې ناشته جبرائیل علیہ السلام راغی. یو بل دراز ټکه ووري ستاسو په ځړ کې بدا خدای خبر کرا غلی مړ ستاسو بس زړونه یا زما بس زړی اړونه موږ نشته. د جمعې په ورځ لغوه کې دی خدای درکې واده نه پی چې واده درکې پیښ شنو د ظلمي الکان او د بوډاګان او د سپینګری یا الله بیګا زمونږ مالک ته چا نکري دی راوړي واړه او زاړه ورته ګډې ده. بیګا مې یو خبره ولیدا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن اخلاق شان و شوکت دا خدا سه و چې خلق به لیونی کول. نو په دې مکه معظمه کې بیا د ابو جهل دی وغیرہ دا انکار څنګه وکړو. اوس دا بلب بلیږي مخامخ زه انکار کولای شم چې د دې رڼا نشته یا تاسو کولای شئ. دا چل څو الله وی دا چل داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې په خپل شان کې راتلل د دې داسې مثال لکه په یک دم تیاره کې چې سخت اوریځ وي او ذل وي او نیمه شپه وي تیاره وي او په دغه وخت کې یو دم ته یو د زرو واټ بلب بل کې نو چې په یک دم تیاره کې یک دم رڼا شي نو بیا دوه قسمه مخلوق دی. یو مخلوق داسې دی چې رڼا وګوري نو وړاندې شي نظر یې نه لګي. لکه تاسو خاپیرک پیژنئ؟ نه ټولې پیژنئ. خاپیرک یو داسې حیوان دی چې هغه د شپې ګرځي چې تیاره وي نو د هغه نظر لګي او چې رڼا شي نو چېرته دیوال پورې ونښلي ړوند شي. او یو حیوان داسې دی چې د هغه رڼا وګوري نو سکند اثر نه کوي وررسي او د هغې رڼا نه تر هغې پورې ګیر چاپېر چېږي چې تر څو پورې پې ځان قربان کړی دی. هغه پتنګ دی. پتنګ وګورئ چې رڼا وګوري نو ځان پې قربان کړي او خاپیرک وګورئ چې ځان رڼا وګوري نو ځان دا غړوند شي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په یک دم تیاره کې یو عظیمه رڼا وه چې راله نو څوک پې ړانده شو رڼا واولیدو یې نه او چا پې ځان قربان کړو. ابو بکر او عمر او عثمان او علی او ابو هریره وغیره چې وو دا پتنګان دی چې رڼا ولیده نو پې ځان قربان کو. او ابو جهل وغیره چې وو دی چې رڼا ولیده نو ړانده شو ورته ښکارېده نه. عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن نور کارکردگی خو څه کوي حسن داسې و. بی بی عائشه فرمایي چې یو شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم پروت و د څوارلسمې سپوږمۍ وه. د څوارلسمې د سپوږمۍ ته لیلة البدر وایي. د څوارلسمې شپه باندې رڼا چې ده هغه د ټولې میاشتې په رڼاګانو اوچتی. بی بی عائشه فرمایي چې په خدای قسم چې حضور صلی الله علیه وسلم پروت نو ما به کله د مخ ته وکته او کله به مې د سپوږمۍ ته وکته خو چې د مخ ته به مې وکته نو د سپوږمۍ به راته تته ښکاره شو. ګوره هغه به هم څه مخ وي که نه چې خدای پې قسم خوري. داسې مخ چېرته په دنیا کې به وګورئ تاسو چې خدای پې قسم خوړلی او هغه به هم څه زلفې وي چې خدای پې قسم. تاسو دا دې منځونو کې د امامانو نه چې دا صورت اورئ چې والضحا واللیل اذا سجا والضحا قسم دې وي زما اے حبیب ستا په دې ښایسته مخ به واللیل اذا سجا او قسم دې وي زما ستا په دې تور زلفو چې په اوږو یې خورې کې او تیاره جوړه شي. دا هم څه مخونه خو ډېر دي خو دا خصوصیت
الله په خپل خدای کې بل چاته نه دی ورکړي چې د چا په مخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوړی دا داسې مخ او داسې جسد او داسې شان او د مکې په خار کې او بیا د رؤساو د قریشونه او د سردارانو د مکې نه بیا هغه تنګواله د دچې و هغه ورځ ما ته چا وویل چې دا ولې دا خلک داسې ورانو مالته په دې خپل زمانه کې وګوره او په دې خپل وخت کې وګوره داسې خلق به وګورئ تاسو او دا الفاظ به ته واورئ چې الله کے پلے میں وحدت کے سوا کیا جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے دا اہل بدع چې دي هغه وی الله سره څه شی دی او یو واحد ذات دی سچ علی مونږه نو رسول الله نه ویلو بیا په دې پیرانو صاحبانو چې دا خلق بیتونه کړی دي او پیمن شوی که د دوی خبره تاسو واورئ عقل به مخوځي تر دې پورې وایي چې الله کم کار نشي کولای نو زما پیر صاحب کولای شي تر دې پورې نو کفار چې دي هغه چونکې په بوتانو مینو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د بوتانو نهي کولا نو هغه چې دا چرته کې دی شي چې وجدنا علیه آباءنا زمون پلار او نیکونه او اور نیکونه چې په کوم لار تیر شوي دي او دې خدایانو او دې بوتانو چې دې دغه کارونه کړی دي اوس پکې بل کوم خدای را پیدا شو هغه په دې عزت کې نختی شیرونه جوړ کړی دي اوس درته وایم یو شاعر دی هغه دا یو لسمه دا کسی خو زمونږ د ملک ډېرې کېږي که نه هسې چاله اوبه نه ورکوي او په یو لسمه دغه وکړي دا خلکو باندې ګرځي دیګونه مې نو یو زوی د بوډۍ د پیر صاحب یار لاس په نام ورته ولاړو خدمتګار لاس په لاس په ګرځي د دوی سره دواړه خلقی وی دیدن ته امیدواره پیر صاحب نه پیرانې پیر صاحب مراد یو ورځ پیر صاحب وته د کورا راشه راشه نن درب کارونه ګوره دا لږ کمبخت مړ کړو خبر لاړو لویه پیره کار دې خړ شو چې لوی پیر راغی ودرېد د یار سر ته په افسوس او په ارمانو وت بهر ته دا بوډۍ مې د پیر خپو کې رغړېدله په افسوس او په ارمان به جړېدله پیر صاحب ویلې چې بوډۍ ته ولې جاړې خلقې واړه د مرګ په لوري رالې دنیا مړه شوه اے بوډۍ زړه دې کو صبر راځه چې اوس بنا وکړو در قبر بوډۍ ویلې زما زړه کله صبرېږي د فرزند غم مې په زړه باندې ورېږي نو لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو پوهېږئ په خبره نو لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو په اووم اسمان داخل خلقه لوی پیر شو چې د اووم اسمان د پاسه وکاتنه اسرائیل د په وړاندې تېرېدنه اسرائیل روان دی خلکو نه روحونه قبض کړي دي او خدای ته وړي نو لوی پیر ویل اسرائیل ته ودرېږه سوال جواب در سره کومه مه یریږه نو لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستاسې دي اسرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي نو بیا لوی پیر ویل دغه روح زما د یار ته مال راکړه نو روحونه په تا د ترنه جدا کړه اسرائیل ویل روح کله در کوم تعالی دوباره په ما حکم شوی دی د کردګاره نو لوی پیر ویلی ته ولې کوي شور اوس د تازینې به واخلمه په زور نو لوی پیر مې ورته واچولو لاس یو د پاسه سل روحونه یې تکړه خلاص اسرائیل هلته د غم په جړه سر شو په طرف باندې روان د پاک اکبر شو نو پاک اکبر ویلی یو روح هغه د یار بدی ورکړی و چې د اووم اسمان د پاسه راغیستلی و ورشه ورشه ورته وایه چې هغه روح دې د خپل یار ته نه جدا کړه نو روحونه ماله بیا په بیرته راکړه اسرائیل راغی لوی پیر ته نو لوی پیر ته وایي هغه روح دې د خپل یار ته نه جدا کړه نو روحونه ماله بیا په بیرته راکړه بیا لوی پیر ویلي چې
روحونه تعالی در کوم چې کله دوباره ما اوس اغستی دي څوک په تخته څوک جنازه څوک په کفن کې هم واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې ټول ژوندي شو روحونه را خوشي کړه بیا راغوي په تنو کې ننوته څوک په تخته څوک جنازه څوک په کفن کې هم واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې پچا غم پچا غوغا پچا خندا شوا حبیب ګله په شالم کې د سودا شوا دا قماش خلقم فی الحال موجود دی چې الله کم کار نه کړي ازما دا پیر صاحب کولی نو زما عزیزانو عرض میں داو چې کفار د مکی چې هغه ګرم نو ولی چې داغي یو عقیدت ګرځیدل او دغه عقیدت به سوا د الله د مهربانۍ نه په بل شي باندې نه لري کېدو او د الله مهرباني به الله چې دوی اطاعت د پیغمبر کړي نو د مکی ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه پکې د پیریانو ملک ته تلو قرآن کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر په مانځه ولاړو او قرآن یې وی د پیریانو یو ډله په لاره تېرېده نو درېده اوس قرآن غوندې کتاب یې واورېدو بیا د محمد رسول الله د خولې نه واورېدو نو وطن ته چې دا پیریان لاړه نو تمام عزیزان او اقربا یې راغونډ کړه او هغوی ته وایي چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد موږ یو داسې قرآن واورېدو چې هغه داسې عجیبه کلام و یهدی الى الرشد چې هغه د نیکۍ طرف ته هدایت کولو نو پیریان راغلو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل ملک د تلو دعوت ورکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه د پیریانو دنیا ته لاړو زرګونه پیریان هغه وخت سره مسلمانان شو په بنی آدمو کې چې څنګه اوس مسلمان او کافر شتا داسې په پیریانو کې هم شتا جنت صرف جن او انس د پاره ده پیریان او بنی آدمو د پاره ده دینه سوا بل مخلوق ته جنت نشته